په دنیا کې هر کس خوشحاله ژوند غواړي او دا ډیره ښه ده. زه هم خوشحاله ژوند غواړم او که ته هم خوشحاله ژوند غواړې نو په ژوند کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سپارښتنه په یاد ولره. نه به څوک له تا خفه او نه به ته له چا خفه شي. ژوند به سرلوړی او خاتمه به پر ایمان تیروي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که د ټولې دنیا انسانان سره راټول شي او وغواړي چې تا ته ګټه یا تاوان در ورسوي، خو نه یې شي در رسوی مګر هغه څه چې الله لیکلي او ګټه رسوونکی یوازې الله دی. په الله توکل وکړه او بیا د توکل حق ادا کړه. یعنی په ژوند کې له خلکو بې پروا شه چې خلک به څه وایي. دغه خلک هر څه هیروي چې څومره قدر مو هغو ته ورکړه او څومره مینه مو ورسره وکړه او بالاخره څومره تکلیفونه او څومره قربانیانې مو د هغو دپاره ورکړي. هیروونکي هر څه هیروي. هغه چې کم ظرفي خلک دي که هغو ته ته خپله وینه ورکې هغه هم هیروي، او هغه چې باظرفیته انسان وي هغه ستا د لاس یو ګیلاس اوبه هم نه هیروي. یعنی په ژوند کې ځان ته باظرفیته دوستان وټاکئ چې په لیدلو یې الله در په یاد شي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي که ته وغواړې د چا ظرف یا وړتیا وازماوې نو هغه ته ډیر زیات قدر ورکړه. که چیرې هغه با عزت او باظرفیته انسان وي نو هغه به تا ته لا ډیر عزت درکړي، او که هغه کم ظرفه وي نو هغه به خپل ځان ته په غوره کې شي او له تا نه به ځان جګ ګڼي. السلام علیکم.